یار حاجي صاحب خبر شوی یم وایي ستا په کور غله رشد شوي دي وایي 2-3 واره راغلي دي به الی یم یې ډېر شیان یې درته وړي دي دا څنګه حساب دی که غله د دې بعده نشي راکړلی دا بیا ولې نشي راکړلی غل خو وروره سر یې په لاس کې رااخیستی هر ځای له وځي او وایي د دې بعده مې دی توپنچه ورته پیدا کړې ده په دا سر یې ولمه ته کوم کشرافت کاکو دا توپنچه وه دا چې په څو رانیوله ها په 100,000 په 100,000 وه یار اوس نو واقعي غل نشي راکړلی تا واورېده نشي راکړلی وایي بیا مې څه زما غیبت شروع کړی دي ناځوانانو هله بیا د غله نارېږي ها ښه څه زما غیبت کوئ اوس بیا ما او تاسو سره ګورو دا وینئ دا مې ستا دپاره علیحده راوړی دی حاجي صاحب هر وخت وروره په غټ بریتونه دې راته نیولي نن بیا ما او تا ګورو چې زه ستاسو څنګه شان وړم وغله وروره دا ته راسه چای پرتې دي ویې څښه چای وه ته به ما ته زار کې راکړې بره به مړ شم اوه زه به بې سده سم تی به ما ووهئ یا دا بیداري دې دلته نه چلیږي اول د چای غوړپ ته وکړه بیا انجن یې بخوري اول یې ته وکړه ژر اوس یې نو راواړوه حاجي صاحب ګوره نن خو دې پر ساده پلمیټو چای راوړي دی اوه پر ساده پلمیټو بل وار چې زه راځمه بل وار چې زه راځمه باید چې مټایانې پرتې کیکان پراته بس چې دا د بیکرۍ کې چې هر څنګه خواږه شیان دي دا باید ټوله پراته وي زما دپاره چې زه یې وخورم چې شکم ویې خورې دا هغه ته چای مو وخوړلې ته به هم پیسې راوکاږې هلکه پیرکه حاجي صاحب ستاسو چې هر څو پیسې دي ته به یې هم راوکړ ګړۍ ګړۍ واه پیسې دې ډېرې سوي دي اوه ما دا مخکې یوه وله ښه چې اوس دوې سوې څونه کوچنی لاس چې دی خو څه به دې غټه جوړوله زما دپاره ته به هم پیسې راوکاږې زه به دا نور شیان سره راټول کړم برابر نو ځمه د خیرو په خپله لار باندې حاجي صاحب هغه توپنچه راوکاږه دا غل په ووله خو هغه دی راته ناست دی ولاړم ناځوانانو کښېنه چیرته او وایي څو واره مې درته وویله چې دا توپنچه به راوکړ دا غل په ووله اوس نو غل ولاړ یادي وایي ته بیا زموږ په بیداري نه پوهېږې کوم توپنچه په راکړلې وای هغه توپنچه بې له راسه اخیستې ولی